ګرانو کتونکو، نن ورځ یو ملګري سره راغلو باریکاو ته او دلته هم د دې مالټو د باغونو لیدنه وکړه او دوی ته هم دا د مالټو د نیالګیو شاخبرې ټریننګ هم ورکړو. خو دلته دغه یو دغه هم در سره شریکولو، دا د اوبه خور سیستمونه تاسو وګورئ، په دې کې دا انټرکراپ وګورئ. ګوره دوی دلته هندواڼه کرلې ده، لکه دغه چارې چې دي دغه دپاره د هندواڼه یې پکې کرلې ده، خو دلته د مالټو بوټی دی. یو خو دا چې دوی د مالټو بوټي ته د اندازې نه زیاته خاوره اچولې. که تاسو وګورئ تقریبا یوه لویشته دغه بوټی چې دی په خاوره کې پټ شوی دی چې دا خپله دې بوټي ته نقص رسوي. او بله دا چې د دوی د اوبه خور سیستم ګډ دی، یعنې هندواڼه چې کله اوبو ته ضرورت لري نو دې بوټي ته به ضرور اوبه ورکول کېږي، ځکه د همدې چارې نه دا بوټی اوبه کېږي، دا د مالټو. همداسې په دې ترتیب سره که چېرې تاسو وګورئ ټولو بوټو ته همدا سیستم جوړ کړی دی چې د هندواڼو فصل ته چې کله دوی اوبه ورکوي نو په اتومات شکل به د مالټو بوټي مو ورسره اوبه کېږي. خو ښه طریقه داسې راتله چې دوی دغه د مالټو دپاره ځان ته اوبه خور سیستم جوړ کړی وی او دغه چارې چې دي دا دغلته په دې منځ په دغه ساحه باندې راغلی و، دا زه چې چېرته ګرځم نو د دواړو به د اوبه خور سیستم به هم جلا وی، مالټې به ځان ته اوبه کېده، هندواڼه به ځان ته اوبه کېده، او هم به د سرو ورکولو کې هم د اوبو په ورکولو کې به یو د بل سره به په ټکر کې نه واقع کېدل. ځکه اوس غټ مشکل دا ده چې هندواڼه د مالټو نه زیاته اوبه غواړي، خو دوی مجبور دي چې د هندواڼې ته اوبه ورکړي نو خپله هندواڼه سالمه وروزي. نو په دې صورت کې ترېنه مالټه ډېره اوبه کېږي، مالټې ته د اندازې نه زیاته اوبه ځي، نو همدا وجه ده چې د مالټې بوټي خرابېږي، زیړېږي، د پاسه راوچېږي. لکه دغه بوټي چې تاسو وګورئ په دې قطارونو کې خو ځینې صحتمند بوټي هم شته، خو دغه رقم بوټي هم پکې دي. نو د دغه بوټو غټ علت همدا وي چې دوی ته کافي اندازه غذایي مواد نه رسیږي، او بله دا چې د اوبه خور سیستم جلا نه دی، د اندازې نه ورته زیاتې اوبه رسیږي. او دوی ورسره بله غلطي چې کړې ده، مخکې مې په اول بوټي کې وښوده چې دوی دې بوټي ته خاوره ډېره ورته انبار کړې ده، لکه بوټي په خاوره کې ښخ کړي دي. دلته که هر بوټي ته ګورئ د دوی تنه چې ده په خاوره کې ښخه شوې ده. نو دغه یو درست سیستم نه دی، همدا وجه ده چې زموږ په ډېرو باغونو کې دغسې مشکلات دي.